دا دشته که لږ ورته توجه وسي دا به نو په بغلان په سطحه کې ډېر یو ښایسته میله او په ضمن کې که دا ووایو دلته د کرکټ میدان لپاره ډېر یو ښایسته ځای ده. کنتا ته یو دوه پکار ده. او دوه پکار ده. یو څو روپۍ راکړه زه دوه درکړم استاده. پیسو رئیسه پیسې راواخله. باران هم ګوره ډېر وسو که نه؟ باران زیات اوس واښه ونسو. ښه واښه ونسو. دا جیب کې د چا اچولي؟ دا فالک دی. دا څه کوې بیا؟ ته یې وواسه. څو همدونه کې یې ټول کړي دي؟ خو لږ زیات یې ټول کړي. دا څه کوې؟ دا یو دانه مې دا اوس څه کوې؟ یو بل شی ستا جیب کې دی. والا میله ته چې ځې طبعا نو خوند باید ترې واخلې. خوند داسې واخیستی چې نه بس ساعت دې تېر سو. دغه بس احساس دی، خوښي احساس ده. معلومات مې د پلار دوی نه اورېدلي مشرانو نه. هغوی به ویلې چې دلته به سابق کې مثال نوروزي کې به 3 شپې او 3 ورځې یو هفته بسکشیانې کېدلې. دا د نیم ښار به دلته دوکانونه جوړول، هوټلونه به جوړېدل. خودت چی وظیفه داری؟ من بیادر بیکار، فقط شاگرد آشپز. غوری ببر غوری بشه بر توکل به خدا دیگه. انشالله باز خواد دیدیم که چی شده؟ یا شور شده یا بی‌نمک؟ نه نمکش مطلق. سلامونه ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي جوړ روغ او صحتمند اوسئ. موږ راغلي یاستو نن بغلان ته. د بغلان یوه سیمه ده چې دلته اکثریت خلک میلې لپاره راځي. د بغلان چمقله په نوم یادیږي چې دا یوه شنه دښته ده چې د دې شاته که تاسو هلته وینئ بند سټیشن د برق ته د بغلان او دې خوا للمي ځمکې دي چې دلته خلک غنم کري او بعض ځایونه کرل سوي نه دي او شنه دښته ده. اکثریت خلک د چمقله دښتې ته حتما راځي. په پسرلي کې دا ډېر یو ښایسته میله ځای ده. موږ هم په فرصت نه په استفادې سره د چمقله دښتې ته نن راغلي یاستو. دوستانو سره یو میله هم نیولې ده چې هم د چمقله تفریحګاه ښایسته ځای تاسو په تصویر ښکاره کړو او هم دوستانو سره خپله میله ولرو. دا دشته که لږ ورته توجه وسي دا به نو په بغلان په سطحه کې ډېر یو ښایسته میله ځای او په ضمن کې که دا ووایو دلته د کرکټ میدان لپاره ډېر یو ښایسته ځای ده. تاسو که اخوا ته وګورئ د خصوصا دغه منځ یعنی ډېر یو ښایسته ځای د کرکټ د ورزشي میدانونو لپاره دا ډېر یو ښایسته ځای ده. که چېرته دولت توجه وسي هم به ورزشي ځای جوړ سي، که د خواته میله ځایونه جوړ سي، هم به ورزشي ځایونه وي، هم به یو میله ځای. یعنی دولت لپاره هم د ځوانانو لپاره به ډېر یو ښایسته فضا رامنځته سي، هم به عایداتي فضا او هم به تفریحي. له موږ سره اوسېږي. موږ انشاءالله ځو وړاندې. دلته زموږ دوستان دي چې سره میلې ته راغلي دي. دوی سره به انشاءالله هم خپلې خبرې اترې هم ولرو او د دې ښایسته هوا ښایسته فضا نه تاسو هم خوند واخلئ. له موږ سره اوسئ. سحاق صاحب څنګه یې؟ شکر دی خدای. ښه، ته به د لیدونکو ته ور خپل ځان معرفي کړې. سید رحمان سحاق یم، د بغلان ولایت د غلامبای کلي اوسېدونکی. څنګه د چمقله ځای ته همیشه تاسو راځئ که څنګه؟
یاره چمقلا ته همیشه د نوروزیو کې د اختر په ورځو کې خلک راځي، ډېر ښه فضا لري، سرسبزه ده د چکر په خاطر باندې. تم نن ملګرو سره بیا راغلی؟ او نن بیا راغلی. واقعیت هم ډېره ښایسته فضا ده د چمقلانو چې دلته راځي او بیل خوند لري دا شی. واقعیت ده. دا استاد ته به هم ورسو. استاده څنګه یې؟ الله فضل. زه به تاسو نه شاوخوا راتاویږم. څنګه؟ صحیح خبره ده. هغه چې ورته وایي نظرمات ورته چې ورته وایي هماسې به وي که نه؟ زه به تاسو نظرمات کوم. صحیح ده. ها استاده دوستانو دا به ځان به خپله معرفي کې هغه یو بل نفر غوندې وایي که ما را نه بشناسي چرا مصاحبه میگیری نه پیژنده دی که نه؟ هغه ویډیو خو لیدلې وه. استاد نو خصوصا په بغلان کې هر څوک چې د ده ویډیو ویني دا ډېره خدمتګاره کس ده. د بغلان ځوانانو لپاره دومره خدمت کړی ده، یعنې فکر نه کوم چې د نیکي به څوک په ځای کړي. خیر سمانه. ډېر یو نیک سړی، ډېر یو بااخلاقه، ډېر یو ښایسته ځوان. کور ودان. استاد زه به نوم واخلم که تی خپله اخلي؟ نه ته معرفي کنه اوس ټول خپله دې شروع کړه. دا استاد حمید محمدي په بغلان کې دا د استاد د مختلفو مضامینو خصوصا د انګلیش همداسې به وي که نه؟ دا څوک چې خارجیان دي زیاتره یې د برکته اوس په خارج کې انګلیسي غږیږي. څوک دي کوم جنجال راته جوړ اوس دې څوک اول اخلي که نه؟ هو نه خیر دې اوس یو اول په اخلي. ډک چې به اول اخلي که نه یو زنګ وي؟ نه زنګ به څنګه کوم یو نه وایي چې استاده دا خرچه ده؟ نه د خرچې موضوع خو نه ده، خو اول اخلي بیا هم کور ودان دا وایي. ښه کم تا ته یو دوه پکار ده. او دوه پکار ده. څو روپۍ راکړه زه دوه درکړم استاده. پیسو رئیسه پیسې راواخله. نه د پیسې ورته لازمي باید کار نه کېږي. او تا پیسې ویل وروره مشخص خو نه که خو پیسې دې ویله دغه پیسې دې ورونو که نه دغه افغاني پیسې دې که نه دي؟ او برګ صاف صافې در نه په لس کار نه کېږي. نه لس خبره اوس خلاص. خیر چانده به ورته وکورو. خیر لس نور راواخله ورته. نه همدلته ملګري ناست دی، چانده به ورته وکړو. په لسو باندې کار نه کېږي، په سلو باندې خو به کار کېږي انشاءالله. نه سلم نه کېږي. نادري صاحب ته چې وایه په دې کې نو 100 روپۍ دې ته پکار دی. ښایي دا اصل نه منې ووروره ته په استاد یو چا نه ته پیسې غواړې چې هغه وروره په 50 روپۍ شپږ میاشتې وخت تېري وروره په بغلان مرکزي کې دغه زموږ تجاري ملي ده، نو زه هغه باندې غږ ونه کړم چا باندې وکړم. نو په تجاري ملي باندې څه غږ مه کوه، غږ یې په غریب باندې غږ وکوه. ولا تجارت سمه ده. نو استاده مننه. تاسو نه هم مننه. ښه مدیر صاحب سمې څنګه یې؟ شکر د الله احسان نادري صاحب، تاسو ښه یاستئ؟ مننه ژوندی اوسې. په خیر اوسئ. د چمقلا باره کې وایي لږ لږ ته معلومات لرې؟ والا داسې پوره معلومات نشته، خو ما مخکې چیرې یو مطالعه وکړه، یو مکتوب کې داسې راغلی و چې دلته یو مخکې د حزب اسلامي قومندانو نومینه اخلو چې ښه نه دی، نو هغه ویلي و چې د پاکستان یو دوه کسانه باستان شناسه راغلي دي دلته چې د چمقلا په تپه کې بعضې باستاني شیان دي دا باید واصل شي او د وطن نه بهر ته صادر شي په شکل د غیر قانوني. نو هغه مسله چې ده اوس بیرته هماغه کسان چې وو دلته امکان یې نه و چې راتو، بیا هغه حکومت چې مخکې و جمهوري اسلامي، نو هغه وخت کې هغوی اقدام وکړو چې دا کسان باید دا کارونه کړي، هغه کسان بیرته لاړل دي چې نه، یعنې هغه اثار پاتې دي اوس په خپل ځای باندې؟ کیدای شي پاتې، خو داسې تثبیت نه دی چې دلته پاکستان په خبره به اعتبار هم نشته. کیدای شي همداسې دی که نه؟ خو اثار څه دي دلته؟ ولې تاریخي جنبه څه لري که نه؟ هسې کم و بیش معلومات چې موږ هم لرو که نه دلته اثار څه دي؟ نو هغه به تر اوسه باستان شناسانو په صحیح توګه تر پېژندلي نه. خدای دې وکړي چې وپېژندل شي او زموږ ملي موزیم ته ویوړ شي. یقینا. ښه څنګه نن مېلې سره څنګه؟ والا ډېر خوند یې وکړو، ټوپ ډم ډم وکړه، بس ښه منډې وې، لوبه وه، د هلکانو خوند ترې واخیستو. یو دفعې د ډنډه نه خطا شول. والا قریب میچ هم قریب خوشحاله اوسېږئ. مننه، سلامات، خیر اوسئ. کاکړ صاحب دغه دلته به کښېنم څنګه؟ ستړی مه سې. سلامت سئ، خوشحاله اوسئ. ښه نورجان کاکړ دا هم د بغلان کې یو اجتماعي ځوان زموږ ملګری او واقعیت یو خوش اخلاقه ځوان ده، خوشحاله اوسئ. خصوصا
د دغسې میلو کې دا یو فعاله کس ده نو څنګه یې شکر کاکړ صاحب فضل خدای خوشحاله د ملګرو سره راغلی څه احساس لري والا میله ته چې ځې طبعا نو خوند باید ترې واخلې خوند داسې واخیستی چې نه بس ساعت دې تېر سو دغه بس احساس دی خوښي احساس ده که زمونږ حکومت فیصدي لږ فیصد هم په داسې پارکو باندې لږ زره پانګونه وکړي که نه داسې ملي پارک هم داسې یعنې زه فکر کوم که ده باندې لږ زره لاس ووهل شي نو دا به ډېره اکثریت مملکتو کې به داسې یو ځای پیدا ول دا په خپل طبیعي شکل باندې دومره ښایسته ده که نه نو خدای دې وکړي اوس خو د موږ دا 40-45 کاله ملک جنګو ځپلی ده نوی امنیت سوی ده فضل د خدای بیا هم ډېره زیاته امارت اسلامي نه نو اوس امنیت ماشاءالله ښه ده اوس بعد له دې به د باسازیانو باندې کار کیږي څوک چې تاوان لري سرمایه گذاري به کوي داسې یو طبیعي جو باندې چې جوړې کړي لکه نور ملکو کې اکثره جوړې کیسته دي نو خدای دې وکړي موږ ټول ورته خوشبینه استو بغلان مرکزي کې ماشاءالله ډېر کار سوی ده بعد له دې به بیا داسې ملت ته یو خدمت کوي انشاءالله چې نور ولایتو خلک راسي بغلان ته راسي او ماشاءالله راضي هم خو بیا هم وایو چې ښه په ډاډه زړه راسي چې څو ځای د ناستو لپاره لرو که هغه داسې طبیعي ټپې دي یا پارکونه دي چې جوړېږي سرمایه گذارانو لخوا نو توکل په خدای مننه کاکړ صاحب بیا تا هم ډېره زیاته مننه چې دا د بغلان ښکلا داسې ناچیزه ښکلا اوس فعلا د افغانستان نور ملت ته د نور ولایتو خلکو ته حتی بهر کې خلکو ته نو ورته جوړی او تقدیموی چې داسې ویګوري او خوند ترې واخلي تا هم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ راځو یو بل مشر کس ده دا دوستانو دا سړی مسې خیر اوسې ښه ټول نومونه ما واخیستې ستا به م واخلم ستار سیرت ستار سیرت دوستانو دا هم دا ځوانان چې تاسو ټول وینئ دا نو ټول اجتماعي برخه کې دوی ډېر فعاله دي او دا کس نو دا د برنامو ټولو تنظیم اکثرته اوس خو لږ مصرفتونه زیات شوي دي بل چاته ور په غاړه کړي دي همداسې به وي که نه نو اکثرت وخت د همدغه ځوان په لاس کې دا ډېر فعاله ده خصوصا تنظیم د برنامو او خیر و شر کې دا ډېر تکړه سړی ده نو اوس لږ زره پیسه داره سوی ده جام اختطاف نه کې اختطاف مې نه کېده اوس هم د ولږې نه غرمه جګېږم یو وخت ډوډۍ خورم والا هغه به د خاني هغې خوبونه وي والا وویل دغه بعضې خلک وایي چې خانان 11 بجې جګېږي خو به زه همیشه 10 بجې جګېږم 11 ستار سیرت دوستانو یو فعاله ځوان ده او اوس یې هم اکثرت دغه ځوان خو همیشه اکثرت وخت مزاحمت کوي ربشا جان کامرا است ببخشید دیگه ببخشید دیگه آقا یوټیوب سے پیژنې هغه بیچاره ټول عمر کاسي اوس دکانداري کې مصرف وي ستار سیرت مخکې څنګه ویلې اوس هم یو غټ خدمت تا کړی ده چې یو څو ځوانانو ته د مصروفیت کار جوړ کړی ده سیرت صاحب مننه ستا نه بیا به راګرځو انشاءالله خیر ډوډۍ وخت ده کور ودان څه ویل دي څه دي ویلې نه څه نه وایم مالې دغه د چمقلا په باره کې معلومات مې د پلار دوی نه اورېدلي مشرانو نه هغوی به ویلې چې دلته به سابق کې مثال نوروزي کې به 3 شپې او 3 ورځې یو هفته بسکشیانې کېدلې دا د نیم ښار به دلته دوکانونه جوړول هوټلونه به جوړېدل نو نن موږ هم دغه لپاره راغلو چې دلته یو میله ونیسو ملګرو سره تفریح وکړو اما تاریخي یاد تازه سي بالکل بس وخت ان شاء الله خدای دې بیا هم ولې ډیره ښایسته فضا هم دلته بسکشي لپاره که نه هو ان شاء الله وخت راشي چې همداسې د بسکشي ځای جوړ شي او نور کسانو ته هم دلته د کاروبار زمینه برابره شي ډوډۍ تیاره ده دوستانو یو بل ځوان سره دلته وغږېږو اکبرزی صاحب روح الله اکبرزی څنګه یې الحمدلله صحت دې ښه ده مننه کور رمضان روح الله اکبرزی هر یو یو خاصیت ویلي ستا به مو وایي نو مهرباني څنګه خپله مهرباني همداسې ساده ځوان نه ملنګ ځوان هو نه زیاتو پسې ګرځي نه کمې پسې بس ښه څنګه انشاءالله الحمدلله تاسو ښه یاستئ صحت دې ښه ده بس مننه څنګه د نن فضا سره څنګه الحمدلله فضا خو بیخي شاعرانه فضا ښه د ملګرو سره څنګه یې ملګرو خو ژوند بې ملګرو امکان نه لري ژوند په ملګرو ښایسته ده یو شعر د سره هم د ولا یاد مې وتلی دغه شعر د غزل ده او چې شی ده
ملګری دي ژوند بیته بدرنګ دی ملګری او دغه یو شی ده که اوس خو ډوډۍ تیاره ده اکبرزی صاحب ډوډۍ د ما بیا تصویرونه بیا به انشاءالله راګورځو او تاسو ته مننه کورم ده چطور هستی برادر؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ خب جان جور است؟ خب شریف الله بلوچ بلوچی یاد داری؟ متاسفانه چرا؟ ما بابی ما که همینجا آمده بود دیگه ما بین این مردم که زندگی کردیم لسان نمیاره ما بین این مردم دیگه همین اخوان مختلف خب در ساکی هستن پشتور یاد داری؟ بله خب زبان خود زبان اصلی پدری دیگه مادری دیگه بود میگیم نه از یاد رفته و دو زبان دیگه را ملی یاد داری بله خب تو چی وظیفه داشتی اینجا امروز ما دیگه از مهمانا پذیرایی کردیم بخش تدارکات بودی حتما بله خب ان شاء الله نان تیار است سلامت باش خب دوستا وقت نان است نان تیار شد دیگه بخیر ما ان شاء الله ببینیم که جوانا چی پخته کرده این جوان بسیار یک جوان فعال است آشپز در میله اکثریت وظیفه آشپزی را داره بسیار یک جوان فعال چطور هستی برادر؟ سلام علیکم جان جور است خوب هستی بخیر هستی در بخش آشپزی ماشاءالله بسیار سایکو چه یک روش پخته کرده سایکو روش بچم همین تو روش تال زندگیت خورده بودی نه خوردیم از دست خودت خوردیم یعنی رقم برتم تو ناو معلوم میشه سلام علیکم چطوری؟ نادری صاحب جان جور است جان جور آرام آرامی حتما چی حال داری؟ خوب است ان شاء الله جان جور است بخیر عربشان نادری سلامت خودت از پیش بسیار مردم شکایت داشتن پیشتر لطف میکنن مردم بله خب از باری خود چقدر شکایت لطف میکنن دیگه بله چرا بله بس گپ خود است خودت چه وظیفه داری ما بیادر بیکار فقط شاگرد آشپز غوری بابا غوری بشه نه بر سلام علیکم عزیز سلام عبدالله شیخ خوب هستین خیاط ماهر بغلان چطور هستی لطف میکنین فعلا خودت هم در بخش آشپزی بودی جان دیگه مسئولیت افتخار آشپزی امروز میله دوستا را به ما داده بودن دیگه امیدوار هستم که حداقل چیزی بیاید که دوستا مورد پذیرش شور نکرده باشی بی نمکش خیر که من شور خوردن نمیتونم ان شاء الله که شور نشده خب و توکل به خدا دیگه ان شاء الله باز خود دیدیم که چی شده یا شور شده یا بی نمک نه نمکش مطلق برابر خب این دو دیگه است هر دوش چیزی پخته کرده هر دوش یک چیز است خو یک ذره تعداد دوستا زیاد بودن خب باز به اون خاطر یک خوبش است یک کفایت نمیکرد خب دیگه باز مجبور شدیم که دو دیگه از دو دیگه استفاده کنیم بله هر دیگه خوبش اومد امور باز گوشه ان شاء الله که هر دوش یکی است و این دیگه یک ذره یک ملحقاتش زیادتر است از بعضی چیزایش زیادتر بود چون دیگه نوبت اول به اون دیگه بود دیگه ان شاء الله هر دوش یکی است و هر دوش استفاده میکنیم از هر دوش خب ببینید دوستاش روش پخته کرده این شروع وری است روش است شروع زیاد نیوال شروع است یک ذره چون آب استفاده نمیشه رومی است و پیاز است با مریضا هم یخنی باشه شروع دیگه یخنی هم داره خب و این فقط گوشت است کچالو است و پیاز و سیر و رومی و مرچ و دایی فضای یخش تو مزه میتونی لیمو و همه موارد است که انشالله همه کم قاشق نتمت از شروع نه میخوریم و این اصلا آب هیچ استفاده نشده یا آب خود پیاز است و آب رومی است این چیزا اجازه تان باشه بدارم یک گلاس شفاکی بگیریم بده دمیشو بگیر
آیز ماریانو بخیر راورسیدلی. کاکا ستړی مه جوړ یې بخیر یې تکړه یې ښه یې څنګه راسې غلی ناست یې لکه یخ دې سوی ستړی مه جوړ په خیر تکړه ښه یې څه دې ښه ده په خیر یې ښه یې تکړه یې ښه یې څه دې ښه ده راځه دې خوا ودرېږه لږ زره دغلته دا وریان دي تا دي که د خلکو دي وریان دي ما دي ښه دا کورنم چیرې دی بیا دا سره کې ازدک ښه د کوم ځای هستی اصلا د نارین هستی قومچی هستی ولې خیل کوچیان هستی کوچیان هستی ښه کورنم بیا داسې دلته هم دایمي هستی که نه بیا فصل په فصل ځئ نه دامین دلته یاستو ښه څومره وخت کېږي دلته هستی بغلان کې یاره یو 15 کاله کېږي نو سږکال څنګه دي دښتې څنګه دي سږکال سږکال دښته مزه نه لري نشته نه واښه نه لري که نه بارانونه ښه و بارانونه واښه ونسو ښه والا هو داسې تېر کلو غوندې دومره شنه نه دي که نه شنه مزه نه لري دا به نو بیا څنګه کوئ بیا فصل هغه خدای مهربانه دی روزي خدای ورسوي هو اوس بیا وریان بل چېرته بیایي که نه دا هم دلته دي ښه تر کله پورې کله جوزا پورې دلته دي بیا علاقو ته ځي دا د وریانو د بچیانو وخت هم همدا وخت ده نو که نه پیدا کېږي نو دا وخت ده پیدا سوي دي واتې نور دا یوه میاشت بعد خرڅېږي دا بچیان دا به د بیا هغه لپاره غټ اخته ته خو نه کېږي خو کال ته نو که آینده هغه ته کېږي څه کال نه کېږي ښه څومره وخت کېږي مالداري کوې یاره دغه عمر د پلارو نیکه دا مالداري پاتې ده ښه ښه څومره مال لري اوس فعلا یو 10 ده دا خرچه هم دغه مال نه وځي خرچه هم دغه مال ده ښه نور ځمکه لرو نور نه جلابي کوو نور دوکان لرو همدغه مالداري ده همدغه مال نه بس ژوند د زندګي چلوئ نه دا د وراره ده داسې کوي دا مکتب ته ځي نه مکتب ته نه ځي ولې مکتب پې نه وایې نه ځم ښه داسې کامرې خوا وګوره ښه خپله نه ځي که تاسو ورته څنګه مونږ ورته وایو نه ځو بل دې نه یو وړکی دی غټ دلته راسه دا نه ځي راسه دلته ستړی مه سې جوړ یې جګ جګ وغږېږه جوړ یې بخیر یې بخیر یې نوم دې چی ده جمیل ته وریان پې وریان پې و ښه ته مکتب ته نه ځې نه ولې ها نه مې کېږي مکتب کې څوک دې نه اچوي پلار مې ولې ته شوق لرې و دا جیب کې دې څه اچولي دا فالک دي دا څه کوې بیا ته یې وباسه څو همدونه کې ټول کړي دي خو لږ زیات یې ټول کړي دا څه کوې دا یو دانه مې دا څه کوې یو بل شی هم ستا جیب کې دی مرخیړي دي ته راوباسه یو دا ده لږ ډېر خو یې ټول کړي وو که نه نور هم ټولی نور زه پیدا شي خوړم تو باندې پوهېږې آیات باندې نه الحمدلله بسم الله نه هېڅ شی رزه نه دي هېڅ خپله کلمه دې زده ده نه دا ولې خدای خو ووایه چې زده یې کړه ښه ول مدرسې ته لاړ شه لمونځ دې خپل زده کړه اوس ماشاءالله غټ حساب ولاړ برته واده کوي یو شلګون به خرچه درکړم نو نوي نوي به درکړم زیاته به نه درکړم څنګه صحیح ده دا یې مال صحیح شو ځه نو مدرسې ته لاړ شه ښه هو تر پلار ته دې ورته کلک شه ورپورې ورته ما مکتب کې شامل کړه ورته مدرسه کې مې شامل کړه ما مونځ زده نه ده ورته سبا ورته ما نه بیا هغه دنیا کې خدای پاک پوښتنه کړي چې به مې زده نه وي صحیح ده مکتب هم ووایه درس تعلیم زده کړي ښه کلک شه هغه د پلار د قصه کې نه ده بېل هغه ځه نو خپل کار ته لاړ شه نوم دې چی ده سید رحمان سید رحمان آفرین تا نوم چی ده جمعه ګل جمعه ګل کورم چیرې دی سرکې ده دلته څه شی کوې نو دغه چکر چکر راغلی دا ستاسو دواړه تنها راغلي یاستئ
میږي پیایي که مالداري لري چکر راغلی یاستئ داسې چکر راغلی یاست هر وخت راځئ هر وخت لرې نه ده سره لاسم سره که نږدې دلته دغلته سړک دا کې یاست ښه د اخر سر کې یاستئ هو ښه مالونه لرئ هو څو دانې چی دي وریان دي غواګان دي چی دي وریان دي پیایي هو ولې راوستې نه دي لاړې غره ته پاس چې کسي ولې تاسو لاړ ښه ته مکتب ته ځې نه ځې مکتب ته مدرسې ته زو چی وایي مدرسه کې مدرسه کې څه شی وایي قاعده د کوم ځای ته رسولې ده کوم ځای ته رسولې ده جګ غږېږه لاس پاڼې ویلې دي لاس پاڼې چیرې زده دي قاعده کې یو یو شی ووایه چې زده دي الحمدلله دې زده ووایه او قرات وکړه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آفرین ښه مکتب ته ملاړ شئ ښه شاباسې زین آفرین دغسې تکړه تکړه دا اوس ماشاءالله هغه اوازونه ډېر ښه دي ښه زی شاباسې دوستانو تاسو ټول څخه مننه دا وه د ننۍ خپرونه د بغلان مرکزي چومقلا سیمه کې تر بلې خپرونې پورې بیا هم زه فواد نادري ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ لایک کمنټ هم له یاده ونوځئ مخې ته مو ښه